أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله. دا د سورة بقره اولی سپاری شپږ او یم نمبر آیات مبارکه ده. د آیات مبارکه لفظی ترجمه، مضمون د آیات مبارکه، تشریح د مفرداتو د آیات مبارکه، ټول د دور تفسیر یو حصہ ده چې هر یو آیات مبارکه کې بیانولی شي. د پښتو ژبې ژباړه د آیات مبارکه دارنګې ده. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله چې دوی مخامخ شي د هغه کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی، قالو وایي ورته دغه یهودیانه آمنا مونږ ایمان هم راوړی دی. وَإِذَا خلا هر کله چې لاړ شي بعضم ځنې د دغه منافقانو د یهودیانو نه الى بعضن زنی نورو تا قالو دوی ورته وایي اتحدثونهم آیا ستاسو خبروي مومنانو لرا بما پاغ خبرو فتح الله علیکم چې الله پاک خود لیدی تاسو تا لیحاجوکم د پاره د دې خبرې چې دلیل به ونیسي پاغي سره عند ربکم پنیز در رب ستاسو. افلا تعقلون آیا ستاسو سوچ او فکر نه کوئ؟ افلا تعقلون آیا ستاسو نه پوهیږئ؟ په دغه آیات مبارکه د سورة بقره شپږ او یم کې د یهودیانو دویمه خبیثه ډله بیانیږي. آغا ډله د یهودیانو آغا منافقان دي. یوه ډله د منافقانو د سورة بقره په اولو آیاتونو کې وه. دا ډله د منافقانو په یهودیانو کې ده. د دغه منافقانو معامله یعنی تعلق د یهودیانو د هغه علماو سره ده چې هغه معاندین دي، محرفین دي. د هغوی سره د دوی تعلق ده. نو ځکه آیات مبارکه کې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَو حرف عاطفه بیان کړلی شو. مونږ وویلې چې دا د یهودیانو هغه خبیثه ډله ده چې هغوی منافقان دي. نو راځو د آیات مبارکه تشریح او تفسیر ته. د ترجمې نه وروسته مضمون مو بیان کړلو چې دا دویمه ډله د یهودیانو دی چې هغه منافقان دي. دا مضمون شولو. تشریح دارنګې بیانوو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله چې دوی مخامخ شي د هغه کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی. د آیات مبارکه کې لقو ضمیر یهودیانو ته راجع دی په اعتبار د یوې ډلې سره چې هغه اهل النفاق من الیهودیان دي. وَإِذَا لَقُوا کله چې دوی مخامخ شي یعنی د یهودیانو منافقانا الذین آمنو د مومنانو سره. لقو لپس کی مونږ د ضمیر تعین او داغي مرجع بیان کړله. قالو وای دغه منافقان د یهودیانو آمنا مونږ ایمان راوړی دی. یهودیانو منافقان با چې کله د مسلمانانو سره لقو مخامخ بشوله دوی به ورته دا الفاظ وویل آمنا زمونږ هم ایمان دی، مونږ هم ایمان راوړی ده، محمد صلی الله علیه وسلم حق دی، قرآن پاک حق دی. دغه الفاظ به دوی مسلمانانو ته ویل. وَإِذَا خَلَا هر کله چې لاړ شي
بعضهم بعضی د دغه منافقانو نه الی بعضین بعضی نورو ته نو قالو دوی ورته وایي دی جمله مبارکه کی خلا بعضهم الی بعضنا دلته که تاسو سوچ وکئ بعضهم لفظ د بعضو دو کرتی بیان ده یو ځل بعضهم دویم ځل بعضن الفاظ مبارکه دي اوله پیره باندې وایدا خلا ارکل چلاړ شي بعضم بعضی د دغه یهودیانو منافقانو نه دلته بعضهم کی مراد د یهودیانو منافقان دي الی بعضین بعضی نورو تا دا دویم بعضو کی د یهودیانو محرفین علما ملایان دي کوم چې عنادیان او ضدیان دي د چا سره د قرآن سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره توجه مو یو ځلی بیا غواړم هغه دا چې بعضهم کی منافقان د یهودیانو مراد دي بعضین کی ملایان د یهودیانو مراد دي نو ترجمه بدارنګي شي وَإِذَا خَلَا أَرْكَلَ چِلَاړ شي بعضم بعضی منافقان د یهودیانو نه کوم چې کشران خلق دي الی بعضین بعضی نورو ته چې هغه مشران دي علما د یهودیانو دي د اسلام سره ډیر په ضد او عناد کې دي قالو ورته وایي دغه ملایان علما د یهودیانو اتحدثونهم آیت ستاسو خبر ورکوي مؤمنانو ته بما پاغه خبرو باندې فتح الله چې الله پا خود لیدي علیکم تاسو ته دغه لفظ اتحدثونهم کله چې دوی بیانوي دا زجر ده علماء محرفینو عنادیانو چاته خپلو منافقانو ته بیا په دغه آیات مبارکه کې بما فتح الله علیکم لفظ د فتح ده د دې لفظ د فتح مختلف معناګانې مفسرینو کرامو کړي دي یو معنا د فتح د ښکار کول علم ورکول خبرول دویم د فتح معنا د قضا او فیصله کول په کتاب باندې چې دا نبی حق دی او قول صادق او رښتونه دی بل معنا د فتح د بیان کول نو دلته کې اوله معنا ښکارا کول دا په ټولو معناګانو کې غوره ده ځکه مونږ لفظي ترجمه دارنګي وکړله اتحدثونهم آیات تاسو خبروي دوی لرا بما پاغ خبرو باندې فتح الله علیکم چې ښکار کړی دی الله پاک تاسو ته بما پاغ خبرو باندې فتح الله چې الله خود لیدي علیکم تاسو ته الله تاسو ته خود لیدي الله پاک تاسو پاغي باندې خبر کړی ہے سوال دا راځي چې دا کومي خبرې وي چې الله پاک يهوديانو ته خود لیدي جواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا بد قد مبارکنا درمیانوي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با تکو تور سترګو والای دوی دا ټول صفاتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل کړي وو نو دغه مشران کشرانو د خپل منافقانو توای اتحدثونهم آیات تاسو خبروي مؤمنانو لرا بما پاغ خبرو
فتح الله چې الله پاکه ښکار کړي دي یا ښودلي دي تاسو ته. مه بیانوئ دغه خبرې مسلمانانو ته. لیحاجوکم د پاره د دې خبرې چې دلیل به ونیسي په تاسو باندې به په دغه خبرو سره عند ربکم په نزد رب ستاسو. آیات مبارکه کی لیحاجوکم ده، دلته کې لام په معنا د کی سره ده د پاره د سببیت متعلق د اتحدثونهم سره. حاصل دا د ایک شرانو ستاسو تحدیثا خبر ورکولا خودل مومنانو ته سبب د دې خبرې به جوړ شي چې تاسو سره به محاجه کوي، دلیل بنسی په تاسو باندې، دلیل بنسی تاسو په خلاف. لیحاجوکم به عند ربکم په نزد رب ستاسو. آیات مبارکه کی دی وکشرانو تاسو مسلمانانو ته آغا خبری مبیانوی کومی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید د حقانیت متعلق دی. مبیانوی دغه خبره ستاسو خلاف به دلیل نسی. عند ربکم دلته لفظ دا عند ربکم ده. نو عند ربکم نه مراد څه ده؟ اول عند ربکم مراد عند ربکم نه کتاب الله ده، او کتاب الله نه مراد فیصله د چا ده؟ د الله پاک ده. زکه کتاب منزل ده د طرفه د الله پاک. عند ربکم پنیز د رب ستاسو یعنی د الله پاک د کتاب په وړاندې ستاسو خلاف با حجت او دلیل پیش کوي دغه مسلمانانو. دویمه عند ربکم په معنا د چا سره؟ عند رسول ربکم، عند رسول ربکم. دریمه عند ربکم مراد دین آخرت ده، پنیز در رب ستاسو پا آخرت کی. افلا تعقلون آیا ستاسو عقل نلری چې مسلمانانا پم دا خبرو باندې خبره وی نه پوهیږي. آیات مبارکه کی افلا تعقلون یا آیات مبارکه افلا تعقلون سره ختم شولو. دا قول د چا ده؟ علماء معاندینو ده. چاته؟ منافقانو ده یهودیانو تا. افلا تعقلون آیت ستاسو عقل نلره، آیت ستاسو نپویگه. دا قول د معاندینو ملایانو خپلو کشرانو منافقانو تا زجرن ده رټنه ورکوي. سوال دار ازی چې آیات مبارکه کی افلا تعقلون ولی ذکر شولا، لپس دا عقل ولی منتخب شولو؟ جواب داده کوم انسانا چې کله یو داسې خبره کوي چې د مقابل او د مخالف په د باندې دلیل قائموي او بیا خپل مقابل ته خپل مخالف ته دغه دلیل د په خوله بیانېږي، نو دا نه ده مگر بعقل ده. ځکه یې وفرمایله چې تاسو مسلمانانو ته هغه خبرې کوئ چې د اسلام په حقانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صداقت دلالت کوي. هغه مسلمانان با بیا ستاسو د کتاب ستاسو د علماو حوالی ورکی. دا نه ده مگر حماقت او بیوقفتیا ده. ځکه خپلو کشرانو ته
معاندین ملایانو ویلا افلا تعقلون یا ستاسو عقل نه لرئ. دا یو توجیه شوله. دویمه توجیه دا ده دا خطاب دی د طرفه د الله مؤمنانو ته. هغه دا چې تیر شوي آیات مبارکه کې وو افتطمعون آیا ستاسو تمه کوئ مؤمنانو چې دغه منافقانه د یهودیانو یا ملایان د یهودیانو ایمان به راوړي ایمان نه راوړي دا تمه د دوی نه پرېږئ. افلا تعقلون خو اوله توجیه قوي ده، دا دویمه توجیه ضعیفه ده. اولا یعلمون آیا څه دوی نه پوهېږي ان الله یقینا الله پاک یعلم ښه پوهېږي ما یسرون په هغه څه باندې چې دوی پټوي وما یعلنون هغه څه چې دوی ښکاره کوي. دا د سورت بقره اول سپاری 79 نمبر آیات ہے. په دې آیات مبارکه کې زجر بیانېږي یهودیانو ته. کاغی مشران دی کاغی کشران دی په دې الفاظ مبارکه سره اولا یعلمون آیت څه دوی نه پوهېږي بلکې ښه پوهېږي ځکه دوی سره آسمانی کتابونه دي، دوی ته انبیاء کرام راغلی دي. ان الله یقینا الله پاک یعلمو ښه پوهېږي ما یسرون هغه څه چې دوی پټوي وما یعلنون هغه څه چې دوی ښکاره کوي. په دې باندې الله پاک ښه عالم دی، ښه پې پوه دی. دا و د 79 نمبر آیات تشریح لفظی ترجمه. ومنهم بعضی په دوی کې امیون امیان خلق دی لا یعلمون الکتاب چې نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مگر تشي ارزوګانې دي. الا امانیه مگر بی بنیاده ارزوګانې دي. و انهم دوی نه دي الا یظنون مگر اٹکل کوونکي دي. دا د سورت بقره 88 نمبر آیات شولو. د دې آیات مبارکه یو لفظی ترجمه وا کومه چې بیان شوله. دویم د دې آیات مبارکه مضمون ده. حاصل د مضمون د دغه آیات مبارکه دا ده دلته د یهودیانو دریم خبیثه او پلیته ډله بیانېږي چې هغوی ته ویل کېږي عامیان د یهودیانو. امی خلق د چا د یهودیانو چې هغه تابع دي د خپلو علماو د خواهشه. حاصل عامیان د یهودیانو چې تابع دي د خواهش د خپلو علماو د هغوی مذمت بیانېږي، د هغوی قباحت بیانېږي او دا دریمه خبیثه ډله ده په یهودیانو کې. ومنهم بعضې د دوی نه امیون عامیان خلق دي. آیات مبارکه کې ومنهم امیون مضمون کې موږ ویلي وو دریم خبیث جماعت او ډله د یهودیانو عامیان چې تابع دي د خواهش پرسته علماو د یهودیانو. بیا سوال دا راځي چې دې آیات مبارکه کې یهودیانو ته او فرمایله امیون عامیان خلقا. سورت جمعه کې امیین خو هغه خلکو ته ویلی شي
چاغوی سره کتاب نوی. دلته یهودیانو ته امیان ویل شوی دی، دوی سره خو آسمانی کتاب شته. څنګه یهودیانو ته یې ومنهم امیون الفاظ استعمال کړل؟ دا سوال شولو. سوالا ومنهم امیون الفاظ سره دا ده. امیین خو هغه چاته وایي چې هغوی سره آسمانی کتاب نوي. یهودیانو سره آسمانی کتاب وو، څنګه دوی ته په سوره بقره کې امیون ویل شوي دي؟ دا یو سوال شولو. جواب ته دې خبرې نه دا ده چې دلته کې امی په معنا خاصی سره نه ده چې هغه سره کتاب نوي، بلکې امی په معنا د انپړ، بے علمه، بے سوا ده. نو بے علمه، بے سوا ده شخص ته امی ویل کیږي. بے سوا د خلقو په یهودیانو کې هم وو. د دې وجه نه آیات مبارکه کې ومنهم بعضې د دوی نه امیون، امیان خلق دی، بے سوا د خلق دی، انپړ خلق دی په یهودیانو کې. امی چاته وایي؟ امی منصوب د ته. ویلی شي په عربی کې مور ته. څوک چې د مور نه اول پیدا شي، ولادت وشي، نو هغه په څه باندې نه پوهیږي. دارنګې امی ته امی ځکه وایي چې هغه هم بې سوا ده، په تعلیم باندې نه پوهیږي، کتاب باندې نه پوهیږي، لوستلو لیکلو باندې نه پوهیږي، ځکه ورته امی ویلی شي. سوالا زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې په سوره اعراف کې دی الامی، صفت امی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ذکر کړل شوی دی. نو دلته خو د امی مذمت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره څنګه الله جل جلاله صفت امی بیان کړی دی؟ جواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره صفت امی دا صفت مدح ده، دا صفت کمال ده. د چا په باره کې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې، چې ټول عقلا هغې ته حیران دي، ټول دانشمند هغې ته حیران دي. موږ به صرف یو مثال ورکو. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمای ارشاد گرامیه د رسول الله ده چې کله مائع شی وي، لکه چای شولو، اوبه شولې، شربت شولو، شودې شولې، دې ته مائع اشیا وایي. نو تاسو دغه مائع اشیاو ته پوکی مه ورکوئ، اسویلې مه ورکوئ. په جام کې، په ګیلاس کې، په پیاله کې چې هغې ته تاسو پوکی ورکئ، لکه ګرمي د یخولو دپاره یې پوکی ورکوئ. دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی ده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلی ده. را بشو ساینسدانانو ته، طبیبانو ته، ډاکټرانو ته، هغوی ته موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو حدیث مبارکه ولوستلو. هغوی د دې حدیث مبارکه په باره کې خپل ساینسي تجربې، خپل د طبابت تجربې په کار باندې واچولې.
نو هغوی مونږ ته دارنګې راپورټ راکړلو، دارنګې نتیجه یې مونږ ته بیان کړله چې اوبه جوړې شوي دي د اکسیجن او هایدروجن نه، چې ساینسدانان هغې نه تعبیر کې په H2O سره، او انسان چې کله سا بهر ته راوباسي هغه کاربن خارجوي. کله چې د H2O سره کاربن یو ځای شي نو د هغې نه یو تیزابي ماده جوړیږي. نو هر هغه څوک چې اوبو ته پوکی ورکوي، شربت ته پوکی ورکوي، شودو ته پوکی ورکوي، دا په حقیقت کې د دغه اوبو د شربت نه یو قسم ته تیزابي ماده جوړه شوله. هغه دا چې کاربن کله د H2O سره یوځای شي، تیزابي بیا یو تیزابي ماده تشکیلوي. نو دا په حقیقت کې شربت وغیرہ نسکی، بلکې دا یو میکروب زده، دا یو تیزاب شده شی دی چې دی اسکی او دی به خامخا بیماریږي. دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله تقریبا وړاندې شوی ده. په هغه وخت کې داسې ساینسي علوم نه وو لکه اوس، داسې تجربې نه وې لکه اوسنۍ، داسې طبابت نه وو لکه څنګه چې اوس مو رواج دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې دغه خبره کړې وه بغیر د تعلیم د یو استاذ نه چې دته یې ورکړی، بغیر د تعلم د رسول الله نه چې د چا نه یې زده کړی وي. نو دا صفت امی په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې کمال دی، په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مدح ده چې ټول ذوی العقول والا تعلیماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حیران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو په باره کې ګوته په خوله باندې دي. نو دی وجه نه مونږ په ډیر باوثق طریقې باندې ویلی شو چې امی صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا صفت ته کمال دی. نور به د دې لفظ د امی وضاحت د هغې تشریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې چې ذکر ده سوره اعراف کې به راشي. هلته به د مفسرینو تشریحات توضیحات په اعلی طریقې باندې انشاء الله پیش کولی شي. رازو دی لپس تا ومنهم بعضی په دوی کې امیون امیان خلق دی لا یعلمون الکتاب چې نه پوهیږي په کتاب باندې. آیات مبارکه کې لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون الفاظ ولی بیانیږي؟ جواب کله چې مخکې امیون الفاظ بیان شوله، د دې امیون الفاظو د وضاحت لپاره لا یعلمون الکتاب چې نه پوهیږي دوی په کتاب باندې. لا یعلمون الکتاب نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه مگر بی بنیاد ارزوګانې دي. د جملې مبارکه کې ستاسو په غور سره توجه غواړم چې مونږه د دې جملې مبارکې په تشریح او تفسیر باندې پوه شو. هغه دا چې لا یعلمون الکتاب مونږ وویلې چې لا یعلمون الکتاب دا صفت د امیون دی، دغه امیان نه پوهیږي په کتاب باندې. کتاب خو اسم للنظم والمعنى جميعا ده. نظم یعنی الفاظ، معنا دواړو ته الکتاب ویلی شي. دین ورسته الا امانیه
مگر بی بنیاد آرزوگانی دی. الا امانیہ مگر بی بنیاد آرزوگانی دی. امانی الفاظو باندې نظر واچوئ. لفظ د امانی دو ترجمې دي، دو توجیهات د لفظ د الامانی. اول ما یتمنى النفس ویشتهیه، هغه شی چې نفس آرزو کوي او نفس خواهش کوي هغې ته ویل کیږي الامانی. دویمه لفظ د الامانی هغه په معنا د قرائت، په معنا د تلاوت سره مستعمل ده. سورة حج 250 نمبر آیات کی فرمائی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. دلته لفظ د تمنا په معنا د قرائت او د تلاوت سره ده. اوس راځو د دې جملې مبارکې مزید وضاحت ته. آیات مبارکه کې دي لا یعلمون الکتاب، نه پوهیږي په کتاب باندې یعنی تورات باندې دغه یهودیان، یا جنسی کتاب ته نه مراد دی په هیڅ کتاب باندې نه پوهیږي. تورات هم پکې داخل دی. الا امانیہ. اوس لفظ د الا ته راځو. الا امانیہ کی دو احتمال دی. اول دا جمله الا امانیہ استثناء متصل ده. دویمه الا امانیہ استثناء منقطع ده. پس په دې مقام کې کچرته استثناء منقطع شي نو امانی جمع د امنیتون ده. هغه څه چې انسان یې په نفس او زړه کې آرزو کوي، صرف د زړه خواهش سره تعلق لري. بیا په دې مقام کې علما معندین محرفین د یهودیانو چې کوم دروغ خپل عامیانو توای هغه دروغ ترینه مراد دی. بی دلیل خبری ترینه مراد دی. ترجمه بدارنگی شی ومنهم بعضی پدوی کی امیون امیان خلق دی لا یعلمون الکتابا چن پویگی پا کتاب باندی ایتس نپویگی نپال پازو باندی او نی پمانو باندی الا امانیہ مگر بی بنیادار زوگانی دی، یعنی د محرفین و ملایانو دروغ دی چې دوی ته بیانوي او دوی یادوي. دوی ته بیانوي حاصل دا دی چې په کتاب باندې نه په الفاظو پوهیږي نه په معنا باندې پوهیږي. دا معنا شولا د آیات مبارکه د دې جملې مبارکې. یو ځل بیا دغه توجیه کوو. استثناء منقطع په معنا د لیکن ترجمه به بیا دارنګ شي ومنهم بعضی په دوی کې امیون عامیان خلق دی لا یعلمون الکتاب چې نه پوهیږي په کتاب باندې نه په الفاظو نه په معنیو باندې الا امانیه مگر تشی بی بنیاد آرزوګانی دي. حاصل دا دی چې دوی تخپلو علماو دروغ ویلی دی، هغه دروغ پسې بی دلیل روان دي. هغه یادوي هم بیانوي هم په هغې باندې عمل هم کوي. دا یو توجیه شوله.
دویمه توجیه په دې ځای کې دارنګې ده امانیه جمع د امنیتون ده دا ماخوذ ده د تمنانا معنی د قرآ و تلال وستل په معنا سره ده بیا تفسیر قرطبی په دغه مقام کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې شعرونه نقل کړي دي شعر نقل کړی دا تمنا کتاب الله اول لیلة وآخرها لاق الحمام المقابر لاق الحمام المقابر دارنگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بفرمایلا ما تمنیتو مز اسلمتو په دې جمله کې تمنیتو په معنا د دروغ سره ده لکه مخکینه توجیه مونږ وکړله آلته امانی په معنا د دروغ سره وو دلته کې امانی په معنا د لوستلو سره ده چې کله دا استثناء متصل شي نو بیا به ترجمه دارنګ شي ومنهم بعض د دوینا امیون امیان خلق دی لا یعلمون الکتابا چن پویگی پا کتابان دی الا امانیا مگر صرف لوستل د کتاب کولی شي پا کتاب باندې بالکل نه پویگی مگر صرف لولی اغل وستل شي داغی پا الفاظو خپویگی لیکن په معنا او مقصد باندې نه پوهیږي بیا علماء کرامو مفسرین کرامو دارنګي فرمایلی دي چې هغه قرا هغه حفاظ او هغه علما چې هغه صرف کتاب الله لوستل شي الفاظ ویل شي خو په معنیو باندې نه پوهیږي مقاصد باندې نه پوهیږي په مفاهیم باندې نه پوهیږي اغا لا يعلمون الكتاب الا امانیه نو د الله کتاب باندې دی ځان پوه کی د الله کتاب معانی دی ازده کی دغه درسونه دغه دورې د تفسیر د دې خبرې د پاره دی چې د قرآن پاک معناګانې ازده شي او د قرآن پاک معنا ازده کول هر عاقل بالغ مسلمان که نارینه او که زنانه وي داغي یادول ور باندې واجب دی دا د وجوب خبره علامه قرطبی رحم الله د سورة النساء افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دی آیات مبارکه ما تحت کړی دا چې د قرآن پاک معناګانې ازده کول دا واجب دی دا سنت عمل نه ده دا مستحب عمل نه ده بیا زمونږه د فقه په کتابونو کې دي چې په پرېښودلو د واجبو سره په نه ادا کولو د واجبو سره ملامتیا او عذاب دواړه دي عتاب هم ده عذاب هم ده عتاب او عذاب دواړه دي راشه د عتاب او عذاب نه ځان بچ کې راشه د داسې حالاتو نه ځان بچ کې کوم چې دلته الله پاک بیانوي ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیه مگر صرف تشي ارزوګانی دي یو چې درو خبرې ورته یاد دي نور کتاب باندې بالکل نه پوهیږي دویما لا يعلمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب داغي په معنا داغي په مفهوم داغي په مقاصدو
الا امانیه مگر صرف تلاوت کولی شي، صرف لوستلی شي، نور په معنا باندې نه پوهیږي، دام د قرآن پاک حق ادا کول نه دی، دې سره هم د قرآن پاک حق نشي ادا کېدلی. و انهم دوی نه دي الا یظنون مگر اټکل کوونکي دي. آیات مبارکه کې ان په معنا د ما نافیه سره ده. و ان هم الا یظنون سوالا دا جمله مبارکه ولی بیانیږي؟ جواب دا جمله مبارکه تاکید ده د دوی د بی علمه د پاره، کومه چې لا یعلمون الفاظو کې ده، حاصل بغیر د ځوان او بغیر د اټکل نه نور هیڅ قسم دلیل ورسره نشتا. و ان هم الا یظنون. یو ځل دوه کسانو د یو بل سره په جګړه باندې وو، یو ورته ویل چې اوه جنتونه دي، اتم جنت هغه دی کوم چې شداد ځان ته جوړ کړی و، هغه الله پاکه وخې جول او شداد یې ترېنه مړ کړلو. بل ورته ویلی چې نه، اته جنتونه دي، د شداد والا جنت پکې نه دی. خو دا دواړه کسانه عامیانو، د دې دواړو نه چې پوښتنه وشوله چې ستا سره څه دلیل دی، که دې بل ته ویل شوي وو چې ته د خپله مدعا په کوم منطق او په کوم دلیل سره ثابته یې، دواړو سره دلایل نه وو، د ځان نه لګیا وو، د ځان نه یې خبرې کولې. نو زمونږ شرع، زمونږ دین دا په ځوانیاتو باندې نه دی. ځوان خو علم نه دی. و ان هم الا یظنون. تفسیر قرطبی لیکلی دی چې دلته کې ځوان په معنا د کذب دروغ سره دی. و انهم دوی نه دي الا یظنون مگر اټکل کوونکي دي، دروغ وای بی دلیل لګیا دي، دلیل ورسره نشتا. دویمه توجیه دارنګي کړې ده چې الا یظنون سره د پدې یو سوال دی. حاصل د سوال دا دی الا امانیه چې صرف الفاظ لولي، بل په هیڅ باندې نه پوهیږي. د دغه خلکو په عقایدو کې، په اعمالو کې څه حال دی؟ الله پاک جواب وکړلو یظنون. عقاید اعمالو کې ځوان ګمان پسې اټکل پسې لګي دلی دي. داو د دغه آیات مبارکه تفسیر امدارنګي تشریح و وضاحت. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم. دا د سورت بقره 9 نمبر آیات ہے. لفظی ترجمہ د دې آیات مبارکات دارنګي دا فویل نو پس تبایدا للذین آکسانو لرا یکتبون الکتاب چلیکی کتاب بی ایدیم پخپلو لاسونو سرا ثم یقولون بیا دیوائی هازا دغلکل شوی کتاب من عند اللہ دا طرف دا اللہ دے لیشترو دا پار دا دی خبر چی دوی واخلی بیهی پدا کتاب سرا پدا لکلو سرا سمنن قلیلا عوض لگا فویل پس تبائی دے لهم دوی لرا مما دا غڅنا کتبت ایدیم چلیکل کڑی دی لاسونو د دوی وویل لهم تباہی د دوی لرا مما یکسبون دا څنه چې دوی کوي. دا د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه شولا
مضمون د آیات مبارکه څه دی؟ جواب مضمون دا دی، څلورمه خبیثه ډله د یهودیانو چې هغه محرفین او د هغوی جرائم ثلاثه بیانیږي. څلورمه ډله د یهودیانو محرفین، جرائم ثلاثه، درې جرمونه د دوی بیانیږي. په دې آیات مبارکه کې هغه جرمونه څه دي؟ اول، یکتبون الکتاب بایدیهم، مسائل به لیکل، د ځان نه به جوړول، هغه به بیا خلکو ته پیش کوله. دا یو. دویم جرم دا ده، ثم یقولون هذا من عند الله، بیا دوی وایي هذا من عند الله، دا د طرفه د الله ده. دا غي نسبت به الله ته کولو چې دا زمون خبرې نه دي، بلکې هذا من عند الله، دا د طرفه د الله دی. دریمه، لیشترو بی ثمنا قلیلا، چې دوی واخلی په دې سره ثمنا قلیلا عوض لګا. دریم جرم دا دی چې په دې طریقې سره به حصول د مال کولو، مال به پاغي باندې حاصلولو. راشه په دې آیات مبارکه باندې یو ځل بیا نظر واچوئ. آیات مبارکه کې څلورمه ډله د یهودیانو محرفین او د هغوی درې جرمونه الله پاک بیانوي. اول جرم یکتبون الکتاب، د ځان نه لیکل. دویم جرم هذا من عند الله، نسبت الله ته کول چې دا د الله کلام دی. دریم جرم لیشترو به ثمنا قلیلا، دینی خدمت نه و، پاغي باندې عوض پیسې اغستلې، عوض پاغي باندې اغستلو. دا درې جرمونه دي. کچرته چا پوښتنه وکړله چې په دې آیات مبارکه کې الله پاکه درې کرتې فویلنا فویلنا وویلنا لفظ د ویل بیان کړی دا. جواب د دوی جرمونه درې دي. اول جرم د پاره فویلن، دویم جرم د پاره فویلن لفظ دوباره ده، دریم جرم د پاره وویلن الفاظ دي. حاصل سوال دارنګي شوی و چې درې کرت لفظ د ویل ولې ده؟ جواب مضمون کې مونږ ویلی و چې درې جرمونه دي، هر جرم د پاره ویل تبایی، ویل تبایی، ویل تبایی الفاظ مبارکه الله پاک بیان کړله. دا د آیات مبارکه مضمون و. رازو د آیات مبارکه تشریح او دارنګي تفسیر تا. تشریح او تفسیر د آیات مبارکه دارنګي ده. فویل پسالاکت، فویل تبایدا للذین کسانو لرا یکتبون الکتاب، چې لیکي کتاب بی ایدیم پخپل لاسونو سره. دا د یهودیانو څلورمه خبیثه ډله ده. محرفین په تحریف لفظي سره گمراهی طرف ته خلق را بلاله. لکه تورات کې د نبی علیہ السلام په صفاتو کې دارنګ بیان شوی وو، حسن الوجه، رسول الله صلی الله علیه وسلم با خیسته مخ والای. حسن الشعر، رسول الله صلی الله علیه وسلم با خیسته خطو والای. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکحل العینین، تور سترګو والای. ربعه القامتی، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با د قد مبارک نه درمیانه وی. دا ټول صفتونه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم
په تورات کې بیان شوي وو دوی دا ټول صفتونه بدل کړله. الله پاک د دوی متعلق اعلان وکړلو فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم. دا یو توجیه. دویمه توجیه، دوی به عبارت خپل ځان نه جوړ کړلو، بیا به ویلې قال رسول الله، قال الله تعالی. دا د الله د رسول وینا ده، دا د الله وینا ده. نو الله پاک کو فرمایلو فویل الفسلاکت للذین آغا کسانو لرا یکتبون الکتاب چلکی کتاب بی ایدیم پخپل اللہ سنو سرا. آیات مبارکه کی ویلن دا پا حقیقت کی خیری دی، دا پا حقیقت کی دعا د شر دا. بیا دا لپس دا ویلن تفسیر ابن کثیر معناگان مختلفی نقل کړي دي، دارنګي په قرطبي کې هم دغه معناګانې دي. د دې آیات مبارکه ماتاتې کتلی شي، هغه معناګانې دارنګي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي ویل خپل معنا د مشقت او عذاب. دویمه بعض ویلي دي چې د ویل خپل معنا د شدت او سختی. دریمه بعض ویلی دی چې د ویل خپل معنا د تفجع فریاد. څلورمه بعض ویلی دی چې د ویل خپل معنا د هلاکت، خو چې په هلاکت کې څوک واقع وي هغه د پاره لفظ د ویلون استعمالیږي، چې هلاکت ته نږدې شوی وي هغه د پاره لفظ د ویحون استعمالیږي. بعض ویلی دی چې ویل په معنا د حزن ده، اصل لفظ د وی و، عرب چې کله لام ورسره زائد کړو نو د دې نه لفظ دا ویل جوړ شولو. د دې هم معنا الفاظم دي، لکه د احادیثو د کتابونو په شروحاتو کې لفظ د ویح، لفظ د ویس، لفظ د ویش، دارنګي ویح، ویبا، ویکا، دا ټول الفاظ مفسرینو چې د نقل کړي دي. یو توجیه د دې لفظ د ویل دارنګ نقل کړي دا ویل په جهنم کې یو کنده ده. نو دا ټول معناګانې پم دغه ځای کې مفسرینو نقل کړي دي د دې لفظ سره. موږ به په لنډو باندې داسې ووایو ویلون تباهي ده، ویلون هلاکت ده. دا آیات مبارکه لږه ترجمه بیا کوو. فویل پس تباہی دے للذین کسانو لرا یکتبون الکتاب چلکی کتاب بی ایدیم پخپل لاسونو سرا ثم یقولون بیدویوائی هازا من عند اللہ دا دا طرف داللہ دے لیشترو چی دوی واخلی بی پدغ لکلو دا کتاب سرا سمنن قلیلی وزلگا. فویل پس تباہی دے لهم دوی لرا مما دا اغسنا چلکل کڑی دی ایدیم لاسونو د دوی، وویلون تباہی دے لهم دوی لرا مما یکسبون دا سنا چی دوی کوي. تباہی و بربادینا بچ کی دل پا دنیا و آخرت دوارو کی قرآن مجید سر رازی. اللہ دی دغه قرآن پاک مونږ ټولو ته نصیب کی چې د تباہینا بربادینا بچو. داو د نننی درس تشریح او تفسیر د آیاتونو مبارکو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.